السلام علیکم ملګرو. یو پښتون یو کارنامه کړې ده، یو پنجابي سره یو پنجابي سره یو کار کړی دی ملګرو. ټول سره دا ویډیو وګورئ مکمل په کومه پې ځان پې پوهه کوئ. دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ځکه چې یو پښتون نن بهادري تاسو وینئ او د پښتون زړورتیا وینئ او د پښتون خپل ځان د پروا ونه کړه او یو داسې کار وکړو چې ټوله دنیا حیرانه کړه. په ټوله دنیا کې اوس دا کس د سوات چرچې دي ملګرو، چې سوات په ټوله دنیا کې اوس یادېږي ملګرو. تاسو ته پته ده سیل نن سبا خلک دي ځي که نه د پنجاب نه یو غاړه راغلی او د سیل لپاره سوات نه ملګرو، چې هغوی راغلو سوات ته چې هلته یوه نالۍ وه په هغه کې څه شو غاړه وپاساو شو ملګرو، چې دلته یو کس و چې یو پټان یو پښتون یو بهادر انسان چې د بونیر سره تعلق ساتي، عتیق نوم یې دی ملګرو، چې هغه څه کو هغه راغی ملګرو خپل ځان پروا یې ونه کړله او دغه ملي چې ده نو هغه نالۍ ته ور ودانګل ملګرو او د یو کس یې بچ کاوه چې ټول یې کله بچ کړل ملګرو. د اوبه بهاو تېز شو ملګرو، اوبه دومره تېزې شوې که نه چې عتیق بیا د ځان عتیق یې څه کو ایسته کې د دنیا نه لاړ ملګرو. ان لله و ان الیه راجعون ملګرو. یو پټان یو داسې کار کړی دی که نه، موږ له یې پرېشټ کولو پکار دی، خو هغه یو داسې کار وکړو خو د دنیا نه لاړ. یو بهادري یې وښودله، دنیا ته وښودله چې زه یو پښتون یم او زه یو بهادر یم، خو بلکې بیا صرف کې د دنیا نه لاړ ملګرو. دا واقعه وه پرون ناغله ملګرو په سوات کې. تاسو ته ښه پته ده چې خلک چکر وله نن سبا ځي، خو د پنجابیان یې ټول بچ کړل ځکه چې په دې کې ټوله فیملي ناسته وه په دغې غاړې کې که نه، لکه ټول یو خاندان پکې ناست و، هغوی راغلو چکر له خو هغه بچ کړل، خو پخپله د ځان پروا یې ونه کړه، ځان د دنیا نه لاړ. د پښتون بهادري تاسو ولله ملګرو، نو تاسو ته هم دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. یار زه خو خوشحاله کړم خو بل طرف ته هغه لاړ، خو د جنت الفردوس نصیب کړي. پښتنو زموږ پښتانه په هر ټیم کې سړي بهادري کوي، د ځان پروا نه کوي، د میلمنو ډېر زیات قدر کوي او د میلمنو ډېر زیات مهمان نوازي کوي. تاسو ته ښه پته ده ملګرو. نو دغه واقعه راغلو په سوات کې چې د پنجاب نه کومه سیلیان راغلو او چکر له راغلو ملګرو، نو هغه یې بچ کړل او خپل ځان یې څه کړو د دنیا نه لاړ ملګرو.